عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زړه کې د الله تعالی ډیر زیاتو. حالانکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلوۃ والسلام د ژبه مبارک نه په خپل غوږینه د روایت اوریدل دی عمر فی الجنه، عمر و جنت ته ځي. دا روایت هر اوریدل دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام یوازې د معراج په سفر باندې لور شو، د جنت سیر وک. په جنت کې یو محل ول ده، ډېر ښکلی محل و، ډېره ښکلې بنګله وه. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام ویني چې د یغ محل بهر ته یوه ښځه د اوداس کې نبی علیه السلام پوښتنه ځنه وکړه چې دغه محل د بنګله د چا دو؟ ښځه ورته وویل چې دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام په زړه کې دغه خواهش ظاهر کړ چې زه دا محل ته د بنګله ته دننه ورنوتلی وای، ځکه چې یو د بهر نه دومره ښکلې وي، دننه څومره حسن وي په دا کې. خو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې موږ ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غیرت رویده شي چې دومره غیور انسان دی، زه څرنګه د محل ته ورننوځم. نبی علیه الصلوۃ والسلام محل ته نه ورنوت. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره واورېدله ډېر سخت یې وژړل او ویې فرمایل او علیک یا رسول الله اغار، ای پیغمبره، ای د الله پیغمبره، آیا زه په تو باندې غیرت کوم؟ نو کسی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلوۃ والسلام د ژبې نه دا اورېدلی دي چې عمر فی الجنه، او دا یې اورېدلی چې په جنت کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه محل دی، یو بنګله دو. یغه باوجود د نبی علیه الصلوۃ والسلام په وصال نه بعد حذیفه بن یمان هغه صحابي چې یخت نبی علیه الصلوۃ والسلام د مدینه منافقین نه مینه وشوي چې مدینه کو دا منافق دی، دا منافق دی، دا منافق دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلوۃ والسلام په وصال نه بعد حذیفه بن یمان ته روغه ورته چې خدای ته وقسمو ته دا بیان کا چې د مو نوم په هغه د منافقین په فهرست کې شته او کنهشته. څومره غټ صحابي، څومره د الله تعالی خوف، حالانکه بشارت یې هر ودا د جنت ته ځي. بیا د صحابین پوښتنه کو چې ته د مو نوم په دا لیست کې وکړه چې زه په منافقین کې یو کنه یم. اواجت شیدا ویلې پوښتنه کړه ځکه چې د سوچ دا و چې متخو د جنت بشارت ملاو شوی دی، خو د نبی علیه الصلوۃ والسلام په وصال نه بعد کېدای شي د مونږ یو داسې عمل شوی وي چې د هغه عمل په وجه باندې د مو بشارت باندې پوسه یبت تیر شي، د مو بشارت ختم شوی وي، د مو د جنت بشارت ختم وي. دغه وجه نه د صحابین پوښتنه وکړه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام کیم نامینه تو شوی دي منافقین پاک خود مونږ نه وي. دا طبيعي خوف چې په زړه کې د څومره د الله تعالی احساس وي، د الله تعالی معرفت وي، د مرزیتو د په زړه کې د الله تعالی خوف وي. نو هر انسان ته پچار دو چې میش توس په زړه کې د الله تعالی خوف پیدا کی، بیا ان شاء الله میش توس دنیا هم صحیح وي، آخرت هم صحیح وي.